دغه شان یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر د خوشحالۍ حدیث دی د بازو لپاره امام ابو داود راوړی دی ويبشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة رسول صلى الله عليه وسلم وي زيري وركي آغا کسانو ته چې په تورو تیرو کې جوماتونو ته ځي زیری ولا د څه ورکوي د پوره رڼا د قیامت په ورځ تیاره کې خلک کله ځي منځله سحر او ماسخوتن نو ته په تورو تیرو کې روان او بیا زه خو چې د بعض ځوانانو ته وګورم زه هم دوی له به حیا نه ورځي چې له سپین ږیرې روان وي خصوصا زموږ په علاقو کې لیدلي باراني او واورې او خټې او بعض علاقې غریزي او د سپین ږیرې پکې روان کله وښویږي پکې کله راولېږي کله پې طوفان راشي پې سیلۍ راشي کله چورباتي ورته خراب شي په لاره کې او بیا هماغه سپین ږیری ځان جومات ته رسوي او هغه یار ډډه والي ده او کمبلې په ځان راچوي ده وایي زه ځوان یم زه خو هغه سړی د سره ځوان نه منم چې د الله بندګي نه کوي او دینداره نه وي ځواني خو د هغه سړي وایي چې ځواني د الله دپاره ولګوي چې سهار دی د مؤذن اواز واوري که نه حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم او د بیا موده کېږي دا ډېر بې حیا سړی دی دله د الله نه حیا نه ورځي دله حیا نه ورځي د دغه مؤذن د دعوت نه چې هغه وایي راشه او د دعوت اصل کې د الله له طرف نه دی ځکه چې دا کلمات دا خو وحي ده چې د ځان نه خو د مؤذن نه دي جوړ کړي که ځان نه جوړ کړي راشي د کامیابۍ طرف دا خو الله وایي راشي د کامیابۍ طرف دا خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي راشي د کامیابۍ طرف تا ته وایي الصلاة خیر من النوم لمونځ غوره دی د خوب یو سړی راولګي د خوب غوره کړي د لمونځ نو د دوی دپاره خاص زیری څه دی د تورو تیرو کې چې راځي خاص رڼا به الله ورکړي